السلام علیکم ورحمت الله. عزتمندو شکر دی داسې با احساس ورونه لرو چې دنیا ترڅنګ غواړي خپل آخرت هم ښایسته کړي. عزتمندو باران ده، سړه هوا ده. عزتمندو یو خور چې په خیمه کې اوسیږي، خیمه یې هم تکه تکه ده، د خیمې دننه هم اوبه ولاړې دي. نو عزتمندو یو ورور چې حاجي محب مراد نومیږي، پیسې راکړي چې په بیړه ځه او دغې خور ته یو خیمه وهده. عزتمندو هیله کوم چې راسره اوسئ چې دغه خور دې نږدې نه وګورو. عزتمندو دغه خیمه وګورئ او د دې خیمې په مخه کې هم اوبه ډنه ولاړې دي. نور عزتمندو همدغسې هم د خیمې دننه اوبه ډنه ولاړ دي چې په دننه کې یو خور اوسیږي او د خور سره بچي هم موجود دي. نو عزتمندو راغلی یم چې دغه خور دې نږدې نه وګورم او دغه د خور هغه انځور ستاسو خدمت ته وړاندې کوم. نور هیله کوم چې راسره اوسئ دغه خور دې نږدې نه وګورو. عزتمندو دغه داخل خیمه وګورئ چې ټول ساسي او د دغې خیمې دننه بالښتونه توشکې ټول خشته کړي دي. نو عزتمندو وګورئ چې دغه په خیمه کې یو دغسې فامیل دغسې خور اوسیږي. راسره اوسئ چې دغه د خور خبرې واورو. د ما وروره دا څو ورځې د یو جمعه خو مکمل باران ده او باد ده او دا ماشومان مې نور له یخه مړه سوه او هغه ورور مې صاحب بسترې راکړې هغه ټول یې داسې لاندې خیشتې دي. سبا یې رایسته ماشومان ټول په اوبو کې دي او لښتې مې وښکلې اوبو کې هغه خپله په خپلو سترګو ووینئ. ما سره دغه مرسته وکړئ چې زه یو ځای مې وای یو کوټه وای زه سیب کې پرته وای توشک هر شی لاندې خیشته سوي، څوړکې مې اوبو لاندې کړي دي، ماشومان مې یخ نیولي دي، نه مې د خسو وسسته نه دي ګیسه او بېوزله دلته یخ نیولي او ریږدو ناست او اوس غرمه واله ماشومان ډوډۍ غوښتله او ما کالي لاندې خیشته دي او دا ډنډ اوبو کې لګیا او اوبه مې ښکلي او له پاسه راباندې خیمه هم راولېدله او اوبه راننوتلې ټول ماشومان او دا څړکې لاندې خیشته دي. یو شی مې نسته وچ څیزې واغوندم او زه کښېنم پکې. ماشومان مې له ولږې نه هم ټول هلاک سو او له یخه هم هلاک سو. څړکې مړکې مې یو شی نسته د څیزې اوس بارانه کې واچوم ماشومان باندې. دغه عزتمندو دغه مشر زوی دی چې دغه هم ګونګا دی، خبرې نشي کولی. څنګه یې بچیه دا ګونګا دی زوی دی؟ دغه دا زوی دی، دغه مشر زوی دی چې دا هم ګونګا دی. عزتمندو نو راغلی یم چې دغه ښار ته لاړ شم دغې خور د پاره فلحال یوه خیمه واخلم تر څو چې دغه باران شپې ورځې دي دا پکې په ارام سره تیر کړي. نور خورې زه به لاړ شم درته زر یو خیمه به راوړم، اجازه به راکړې؟ خیر چې وروره کور دې ودان. عزتمندو دغه توشکه هم ده، دغه توشکه یې وګورئ چې دغه خشته شوې ده، لامده ده، دا خیمه یې بالکل ساسي. عزتمندو راځئ چې دغه ماشومان دي په دغه خیمه کې اوسیږي چې خیمه پرې ساسي، سړه هوا ده. خیر نور خور یې راغلم درته هغه ټول سامان راوړم. ریشه لوړې ښکلا دنګه یاره وبخه وزما مرنګه یاره وبخه وزما مرنګه یاره وبخه لوړې ښکلا دنګه یاره وبخه وزما مرنګه یاره وبخه وزما مرنګه یاره وبخه زړه مې درلېږه خو له وس پورته و زړه مې درلېږه خو له وس پورته و زړه مې درلېږه خو له وس پورته و ښکلې غنم رنګه یاره وبخه وزما مرنګه
یار وبکا زما ملنګ یار وبکا لوړی کلا دنګ یار وبکا زما ملنګ یار وبکا زما ملنګ یار وبکا سترګو ته مې ما ګورا چې مړ بشي سترګو ته مې ما ګورا چې مړ بشي سترګو ته مې ما ګورا چې مړ بشي سکلي مې دی بنګ یار وبخا زما ملنګ یار عزتمندو دغه خیمه ګوري چې دغه خیمه دې جوړه کړه نو انشاءالله آخر کال دغه خور د اوبو د باران څخه محفوظه ده نو انشاءالله دغه اوبه به نه ساتي را سره اوسئ چې دغه خور وګورو عزتمندو دغه خیمه خور ته مې جوړه کړله تاسو وګورئ چې مخکې دغه خیمه تکه تکه وه ساسېدله لیکن اوس زه شکر دی دغه خیمه مې ورته جوړه کړه نو راځئ دغه خور اوس په ارامه فضا کې ناسته ده نو راځئ چې دغه د خور خبرې بیا ور د خیمه ټول ورته وښیوه عزتمندو دغه خیمې سامان مې ورته واخیستو دا مکمل خیمه وګورئ دغه انځور ستاسو ته وړاندې کوم دغه خیمه وګورئ دغه مې ورته جوړه کړله او خورې خیمه دې جوړه شوله نور څه ویل غواړي خیر سي وروره خدای پاک دې اجي مراد ورور ته خاوره زور کې الله دې ډېر جاډوکه په جنت کې دا دنیا دې وخوري هغه د خدای ګلي ګلزار کې موږ له حق د خدای پاک دې هغه دنیا هم نصیب کړي دا دنیا او دغه ورونو ته د خدای پاک عمر ورکړي چې ځان په تکلیف کو د موږ پښتنه وکړه او زما اوبو کې شپه وه اوس راته خیمه راوړه او دالته را باندې ولګول او دوی له همده خیشته دي دا ورونه او خدای پاک دې دوی ته هغه دنیا ګلي ګلزار کړي او دا دنیا دې وخوري هغه دې ویسي او خدای پاک د دنیا او آخرت دوی سره ښه وکړي چې موږ سره مرسته وکړه په دې بارانه کې له همده خیشته دي ورونه دا وګورئ اوبه ترې نه څڅېږي او دوی موږ سره همکاري وکړه له دې ورونو سره د الله دنیا او آخرت ګلي ګلزار کړي او زما بچي دا د ګرم څوکۍ ناسته بس ټول مسلمانانو خورې دعا کوو نور عزتمندو نور انشاءالله دغه د خور تقریبا دغه پنځم پړاو مرسته ده چې دا د خور خدمت ته راغلم صرف دغه خیمه پاتې وه دا خیمه مې ورته واخیستله نور انشاءالله عزتمندو بیا به دغه څېړمندو ناچارو کورنیو خدمت ته ځم چې چا سره خیمې نشته باران ده نور انشاءالله هغه ټولو چې کوم زموږ خویندې دي ورونه دي اړمن دي نور انشاءالله کوشش کوم چې هغه ټولو ته خیمې واخلم نور عزتمندو په الله مې سپارم انشاءالله بیا به ستاسو خدمت ته حاضرېږم الله حافظ زما ملنګ زما ملنګ یار وبکا زما ملنګ یار وبکا